ملګرو وخت بخیر. څنګه کولای شو چې د لوی اختر په مناسبت باندې خپل عکسونه ډیزاین کړو؟ په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته د دې په اړه معلومات درکوم. د دې لپاره ما یو ډېر ښایسته اپلیکیشن پیدا کړی دی چې کوم کې موږ په ډېر اسانۍ سره ښایسته عکسونه ډیزاین کولی شو. دغه اپلیکیشن تاسو په سکرین باندې ګورئ. دا به زه تاسو ته په واتساپ ګروپ کې واچوم. د واتساپ ګروپ لینک په ډسکرپشن کې موجود دی. له هغه ځای څخه په اسانۍ زموږ واتساپ ګروپ سره یو ځای کېدلی شئ. نو هر کله مو چې دغه اپلیکیشن انسټال کړ نو دا به خلاص کړئ، خو یو خبره باید په یاد وي چې دغه انټرنیټ غواړي، یعنی پیکج باید تاسو سره وي. په خیر د پیکج څخه نه کېږي. تاسو به د خپل موبایل ډیټا خلاصه کړئ او دغه اپلیکیشن بیا خلاصېږي. کله مو چې دغه اپلیکیشن خلاص کړو نو دغه ځای کې تاسو کتلی شئ دا تاسو ته یعنی په دغه ځای کې په 4 ځایونو کې تاسو ته ښکلي فریمونه موجود دي. په هر فریم کې چې تاسو عکس جوړول غواړئ نو په هغې باندې بیا کلیک وکړئ. نو زه راځم دغه لومړی کوم فریم چې دی په دې باندې کلیک کوم. نو کله مو چې په دې کلیک وکړل دغه ځای کې به تاسو ته دغه فریمونه راوړي. هر یو فریم چې تاسو خوښ شو نو په هغه باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ تاسو ته به ګلري او کیمره راوړي، نو په ګلري باندې به کلیک وکړئ. دا سره په موبایل کې خپل یو انځور وي، ډیزاین شوی انځور چې وي نو هغه لا غوره راځي. نو عکس به راواخلئ. زما په چینل کې د عکس د ډیزاین کولو ویډیوګانې هم موجود دي. که چیرې تاسو سره ایچ ډي عکسونه نه وي نو تاسو کولی شئ چې خپل عکسونه په ښه ډول سره ډیزاین کړئ. کله مو چې عکس راواخیستو نو بیا به راشئ په کراپ باندې به کلیک وکړئ. عکس به د خپلې اندازې برابر کړئ. بیا به راشئ په دواړو ګوتو به عکس ونیسئ او عکس به تاسو دغه ځای کې برابر کړئ. په هر اندازه کې چې ستاسو عکس صحیح راتلو نو په هغه اندازه کې به عکس برابر کړئ. غټه وړوکې کولی شئ. نو کله مو چې عکس په دغه ځای کې برابر کړ نو بیا به راشئ. په دې باندې تاسو ټیکس هم لیکلی شئ. دغه ځای کې تاسو ګورئ ټیکس یعنې کوم پیغام ورباندې لیکل غواړئ نو هغه هم لیکلی شئ. له هغې وروسته راشئ بیا په سیف باندې کلیک وکړئ. نو دغه عکس به تاسو سره ستاسو په ګلري کې سیف شي. نو بیا شاته راځو. نو په دغه دوهم فریمونو کې ګورو چې په دې کې څه رقم ډیزاینونه موجود دي. نو دوهم فریم باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړو نو دغه ځای کې تاسو ته رنګارنګ ډیزاینونه راوړي. دا ټول د لوی اختر په مناسبت دي. هر یو چې مو خوښ و نو په هغه باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ په ګلري باندې به کلیک وکړئ. خپل عکس به راواخلئ. هغه عکس به تاسو دغه شان ګراپ کړئ، د خپلې خوښې بیا برابر کړئ. نو بیا به یې دغلته برابر کړئ. هر اندازه کې چې صحیح راتله نو په هغه اندازه کې به یې برابر کړئ. نو دلته تاسو ټیکس هم لیکلی شئ، فونټ هم ورکولی شئ. هر رقم فونټ خو که لیکنه په انګلیسي کې وکړئ بیا سمه راځي. په پښتو کې ځکه چې پښتو فونټونه پکې نشته لیکنه یې سمه نه راځي. نو دا هم هماغه اندازې سره تاسو سیف کولی شئ. صرف سیف باندې به کلیک کړئ. دریم فریم ته به راشو. په دغه دریم فریمونو کې تاسو کتلی شئ په دې کې اردو شاعري هم موجوده ده. هر یو فریم چې مو خوښ و نو په هغه باندې به کلیک وکړئ. نو په هغه کې به عکس جوړ کړئ. څلورم فریمونو ته راځو چې دا تر ټولو خوندور دي، یعنې بیخي د لوی اختر په مناسبت دي. په دې کې تاسو د قربانۍ د حیواناتو شکلونه هم ستاسو عکس سره راځي. هر یو شکل سره یا هم د منارو سره تاسو عکسونه ایډیټ کولی شئ. نو هر یو عکس چې مو خوښ شو راواخلئ. په هغه باندې به کلیک وکړئ. بیا به ګلري باندې کلیک وکړئ. نو خپل د خوښې عکس به راواخلئ. هغه عکس به هم تاسې وړوکی کړئ. په دې کې به یې په ښه شکل سره برابر کړئ. تاسو دغه کتلی شئ چې دغه عکس په څومره ښکلي ډیزاین کې راغلی. نو له دې وروسته به په سیف باندې کلیک وکړئ. نو دا وه د لوی اختر په مناسبت د عکسونو د ډیزاین کولو طریقه. تر بلې او راتلونکې ویډیو د الله په امان.